سلامونه وخت مو په خیر پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. منظور پښتین له پاکستان زندانه راخوشی شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له پاکستاني زندانه راخوشی شو چې ګڼ شمېر خلک یې هرکلي ته ورغلي وو. منظور پښتین چې څه وخت مخکې پاکستاني پولیسو په پېښور کې د شپې پر مهال نیولی و، پر هغه یې 8 دوسیې جوړې کړې وې، خو په ټولو محکمو کې منظور پښتین باندې هیڅ تور ثابت نه کړی شو او هغه هر ځای کې بېګناه وګڼل شو چې نن له زندانه راخوشی شو. د منظور پښتین د راخوشي کولو په لړ کې د پښتونخوا افغانستان په ګډون د نړۍ په ډېرو ښارونو کې احتجاجونه هم وشو او د نوموړي بېګناه نیونه یې وغندله. د منظور پښتین تر نیولو وروسته پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې محسن داوړ او 13 نور کسان هم د احتجاج پر مهال ونیول، خو وروسته یې خوشي کړل. پاکستان پر منظور پښتین تور پورې کړی و چې د پاکستان اساسي قانون نه مني، په حکومت او ځینو ادارو نیوکې کوي، د پاکستان خلاف خبرې کوي، ځوانان د ادارو پر وړاندې باوري او داسې نور، خو هیڅ تور یې په ثبوت ونه رسوو. منظور پښتین چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی، له تیر څه وخت راهیسې د پښتون د حق غوښتنې لپاره راوتلی او سلګونه زره پښتنۍ تر شا ولاړ دي. نن سهار د منظور پښتین مدافع وکیل رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې هغه په ټولو قاضیو کې بېګناه وبلل شو او باید نن له زندانه راخوشي شي. نن د منظور پښتین له زندانه د راخوشي کېدو پر مهال د هغه هرکلي ته ګڼ شمېر خلک ورغلي وو. ګران ملګرو، که تاسو غواړئ چې تازه او نوي معلومات مو څخه خبر شئ نو زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک شیر کړئ. ډېره مننه.